بسم الله الرحمن الرحیم. درویشتمه ورځ له حضرت ابوذر رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه بوت چې خواړه یې چا پټ کړل. ما له مکې څخه بهر په یوه کلي کې ژوند کاوه. زموږ د کلي اوسیدونکو د بوتانو عبادت کاوه. د بوتانو عبادت زما لپاره له پخوا څخه یو احمقانه کار و. د بېځانه ډبرې له ټوټې څخه د څه شي غوښتل، د هغې لپاره قرباني کول او د هغې مخې ته په ځمکه پرېوتل راته عاقلانه کار نه ښکارېده. دغه پیښه به هېڅکله زما له یاده ولاړه نه سي چې زه یې شاهد وم. د کلي د یو لوی بوت مخې ته به خلکو د خوراک او څښاک توکي ایښودل. په دې کار سره یې فکر کوه چې بوت ته درناوی کوي. یوه سپۍ په هغې لاره تېرېده. په پوره اشتها سره یې د بوت خواړه وخوړل. دوی په دې فکر کې وو چې بوت به د سپي مخه ونیسي، خو هېڅ هم پیښ نه شول. سپي له مړښت وروسته په خپله لار ولاړ. د خلکو څېرو ته مې وکتل. دوی سخت بیچاره وو. هغه بوت چې دوی خدای ګاڼه وی نه شو کولی چې د خپلو خوړو ساتنه وکړي. ما هم په خپل زړه کې له الله جل جلاله څخه غوښتنه کول، ای الله، ما ته سمه لاره راوښیه. د خلکو له دې احمقانه کارونو څخه ما وژغوره.